أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا او لګل او منګه مدین والو ترور دا وی شعیب علیہ السلام دا خلق د ابراهیم علیہ السلام د نسل نو شعیب علیہ السلام د توحید دعوت ورکړو فقال يا قوم اعبدوا الله نو یا قوم زما بندگی خاص کید الله ورجو اليوم الاخر او یقین ساتي بورز د اخرت بانی ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زی بزمکه کی فساد کوونکی فكذبوه ندروجن غنو ديغه فاخذتهم الرجفه نراوني ولا غيل زلزلين فاصبحوا في دارهم جاثمين نسبايكو بكورنو كي پړمخي پراته وعاد وثمود او تباكل من قاديان وسموديان وقد تبين لكم من مساكنهم او یقینا نخکار شوی د تاسو ته هلاکت دا غوی د کورونو دا غوینا الله به دې کورونی ورتیر شي کنه په دا کورونو چې ورشي او په دا کندراتو چې ورشي نو پته ولګي چې دلته څوک پاتې شي خو الله تبا کړی وزين لهم الشيطان اعمالهم او خيست کړي واغوي ته شیطان بد عملونه داوي فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين نو من کړي ودودني غلارنا ودوي خيار وقارون وفرعون وهامان او تبا کړو منګ قارون او فرعون او هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات او یقینا راغلو دوی ته موسی علیہ السلام بخکار معجزات فاستكبروا في الارض نلو یکړه دوی بزمکه کی وما كانوا سابقين او نو دوی مخکی کیدونکي دلانا دا دې نشای تر سلوختم نمبر 8 ووري انسان پزړه کې یره پیدا شي سوال پزړه کې درجه دومره خلک الله تبا کړی الله ولي تبا کړی دومره خلک فكلنا اخذنا بذنبه نو هر یورانی ولید منګه په ګناه دغه اسیمنی تبا کړی الله وي ګناه وا ځکه موږ راټینګ کړی فمنهم من رسلنا عليه حاصبا نو باز د دوی نه غسوک دی جراله ګلې د موږ باغوي باندې باران د کانو ومنهم من اخذته الصيحه او باز د دوی نه غدي جرانی ولید یا غویلره چغي ومنهم من خسفنا به الارض او باز د دوی نه غسوک دی چې خخ کړي دی منګه بزمکه کې ومنهم من غرقنا او باز د دوی نه غدي چې غرق کړي دی منګه بوبو کې سبحان الله الله سناشنا خبره کوي وما كان الله ليظلمهم او نو الله چې ظلم کړي بدوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر هو غوي چې بخبل ځانونو یې ظلم کو کڅوک دا خبرو کې چې دغه قومونه ذکر تباشو ذکر چې دا غوي باباګان بنونه ها باباګان بنو غوي بني بچکړي زکه الله وراشه دي باباګانو مثال د تم ذکر کما کسو کوئی چې دا قومونه تباشو دربار بنو چلته تلې وې سوک معبودان بنو بوتان بنو الله عزت غوي مثالونه وورنه مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء مثال دا کسانو چې نیولې دي سوا د الله نه دوستان یعنی مددګاران معبودان كمثل العنكبوت فشان د حال د جولاد
اتخذت بیتا چنی ولید کور وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت او یقینا ډیر کمزور د کورونو نه خامخا کور د جولا دی لو كانوا يعلمون ارمان چې دوی پوی دی. مثال الله پیش کو مثال دې شي لکه یو جولا دی چې کور جوړ کړي هوا راشي هغه کور ولسکی تبا کی ورانی کی دغه شان د باباګان دی یو تنگ قبر کې خختي کچا به د بری نزور کو قبر بس شي هغه به امکان او د پروت مال دار کو مال دار. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت کورونو کې کمزور کورم دغه شان د دوی د عقیدم دي چې کمزوري ده په خپل به کې پساوي لکه جولا په خپل کور کې په خپل بساوي یو ځګین خلی بل ځګین خلی یو ځګین خلی دغه شته مشرک دي واضح دین وسره نشتی کنه هم په دې قران کې راټینګيږي دي هم په دې حدیثو کې بده پساوي شي ورګي چې عقیده برابر نه ده. څومره ناشنا مثال الله پیش کو بل دا چې معمولی خبره وسرو کې معمولی او معمولی دلیل پیش کې نه دا غار څه شي هغه تس نشي هغه چې د په کلونو کوشش کړي د دلایل او انبار لګي د په ذهن کې دلایل او کوشش کوي به یو موحد راشي چې خلکو ته وابي وي موحد راشي او نیم سکند کې یو دلیل وي نیم دلیل نه دا غار څه شي هغه بسیل لو چې خلکو ته وي د خبر مسیدنه ولې ځکه چې دوی کورونه کمزوري دي دغه د لاسه دلایل کمزوري دغه د لاسه عقیده کمزوري نظریه کمزوري منهج کمزوري. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء یقینا الله پوی باغس چرا بلی دوی سوا د الله نسشه وهو العزيز الحكيم او غالب حکمت والده وتلك الامثال نضربها للناس او دغه مثالونه بیانو منګه د خلقو د بار وما يعقلها الا العالمون او نبویږي بدی باندې مگر عالمان. د علم فضیلت الله زموږ په خبرو باندې نبویږي مگر څوک په دې باندې علما پوي نه دا د زمکه په مخ باندې چت خلک دغه د الله په خبرو باندې پوي. یو سره ګوره د یو سړي دومره اوچت مقام لکه څومره چې د علم مقامي اوس یو سړی ته دې پوښتنه کوي دا کم علم کړي ما ډاکټري کړي ده نو اوس چې د ډاکټرۍ څومره عزت ته دومره به د دې سړي عزت نو دغه شان یو سړی چې ما علم کړي به علم کړي قرآن مې زده کړي حدیث مې زده کړي الله مبارک راته علم شتي نو چې څومره د علم مقام دی څومره د قرآن او حدیث مقام دی او څومره د عزت ته دومره عزت به اوس دې سړي ته ملوي. نو د علم د لاسه د شرف هم ډیر شو چې سړی د قرآن سره تعلق ساتي نور به څه عزت دغه دی نه. یو سړی دی وایي چې زه الله پیژنم د الله مبارک راته پته شتي بس دی دا اصل علم دی چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي الله دې موږ ته نصیب کړي. الله په دې قرآن باندې علما پوي هر څوک به نه پوي دا خبره دې ساتي. زموږ په دې معاشره کې خلک په دې عالم او په عام سړي کې فرق نشي کولای. هر سورګیره شاګول لنه هر سورګیره شاګول زموږ په معاشره کې دا دې غټ مولا دې شي چې کړه ولي قرآن ویات کړي قرآن یادول علم دیس دا خو د علم یو حصہ ده بس. ما تاسو یو کس قصه کړي وکړه د بل کې صفت کو چې دا ډېر غټ علم د غلې شوی غلې الله چې دل کوم علم ورکړي زه حیران یم ته په کوم علم ورکړي دنیوي کې دینی ونه دواړه ورکړي دنیوي وي ک الله مینه خطا کې دا خبره غلطه وکړه الله څوک نه خطا کوي ودي سی ک الله مینه خطا کینو ولا سمې کړي او کتل سمې کړي او ما دینی څه کړي
چې ته دومره دنه متاثر وي موږ یو پیر عمرې ته د چې ماته د لنډي صورتونه کوم اورولي توبه الله توبه د لنډي صورتونه وي د دې شي یادو خامې دغه وي دغه علم کړي دا زموږ معاشره کې څه دی دا غټ مولا دی څوک دی دا زموږ په دې کلو کې لکه دا بدګماني نه د حقیقت ته یو بدګماني او حقیقت دی په دې کلو کې دا وړ وړ مولیان نه دا ټول تقریبا په سن پوي ګوره خو دې خلکو دې غټ خلک جوړ کړي هغه به حق بیان کی چې سړی ته بخپل د عربی عبارت نه ورزي قران او حدیث ته لیدلی نه ما په یو ورځ یو مولا راغی مولا په کلی کو د خلکو سم رجوع کول سم شیو ما سره بلو شو شیخ صاحب یو خدمتو کما سه و یو خبر براته ونخه ما سه په قربان به تو کما ته معلومه و چې اوسته سړی ته جزا عربی کې وته څنګه وي نو مال غوسه سخت راوسته چې تل د جمعې خطبه کې دلته خلکو د پیسري کې ما زبر ته خیم خو په شرط وي بس شرط ما مول په زمانه عقیده زده کی یو نه ته ما توخه ما ولا کړه توخه ورته توخه اول باقیده زده کی ما سره مولا په جوړه باندې باسو کې جوړه باندې مسکی یو کنه اخر کې ما ته وی چې دې خبره ده چې تاسو په ذکر علماء راولم دغه مولوی سم ما ته وی تاسو باسو ما په قربان راشي چې ټیم راځي کور ته ته معلوم دي ما ذکر ټیم زه کور کې اوس نه سم وړو سره کلی کې ورته ټکو د جوړو ته بار دوشي سلور 15 د اسمري ولاړلی پټکی مټکی چوره ماته کسوي کسا مې راوستي به راځي بیٹه کور مې د کولاو کې نهست ها مسله مې سره مسله وی جوړه باندې مسنيشتي مې سو کې وي مونږ وایو چې جوړه باندې مسنيشتي نو مې زه واست خبره نه منم یولي نو ما ته الله یې الله مونږ د الله پیغمبر ومنه تاسو کې استامنه وی د علماء خبره باندې مني مې د علماء خبره ما غوړه ټینګو مې د علماء خبره عوام مني زه خو بخپل مولا نتبه ما د قران او حدیث کې مسله وخایزه کته ثابت کړ د قران او حدیث نه چې په جوړه باندې مسنيشتي زه سره ومنم او زه به ثابتوم چې په جوړه باندې مسشتي خبره اترې من کولن هغه ته ما د حدیثو کتابونو نمونه غستو مې پلاني حدیث کې د پلاني حدیث کې کوئی کم ما پلاني حدیث وې دا کتاب ولشتي سه نو ما ته پته ولګي دوی سره سنشتي ورله لازم چې معروف کتابونه د حدیثونو د غوته نو معلوم نه چې سړی ته دا پته نشتی چې دین نوم باندې یو کتاب شتي نو دته به د دلیل څه پته دا کم چې به کتاب کې دندره د خبره ته سوچ نه کنه چې سړی ته دغه نه معلومه کتاب نو دلیل به څه پته مې په مخه کې بس په اخره کې تمام دې کارو کوي تاسو د کتابونو چې کله تاسو معلوم شي بیا به ان شاء الله خبرې کو اوس ما سره چې اوس کو خب غب شپ پولګو بیا به ورسته ګور غب شپ مولګو بیا لاړ نه دا وسوک دی لکه دا مولا را وسوي د مولیانتي نو دا مولام سوکی دا هر سړی مولانی جوړه دی ګیره دې پرې خو د ته مولای مسواک په جیب کې ته مولای او چې بیا په تبلیغ کې دی غش ولګو نو بیا به چاپلر تاسو سره خبرې وکړي امیر صاحب چې وته وې امیر صاحب لکه دا چې چاته وې بس خبره ختم شونه بیا امیر صاحب ته بل ورځو امیر صاحب دلته قرآن درس کې ته راځي نه نجی موږ ځان له دغه کې جمعه راغله دغه طرف ته ځو یعنی موږ ځان غټ خلک تر درسونو غم راغسته ځکه خلکو ته امیر صاحب وې دلته زمونږ په دې معاشره کې د سند ډیر زر ملويږي د مولا توب اوس دلته نه دي عربو په دې معاشره کې چې ته د عالم درجه ته رسې چې خلک د شیخ صاحب وې دغه لپاره سم مهنت پکاري د املا به سم ماتش اخر به ته دغه مقام ملوش ازمګه کې درې صورتونه یاد کې اخرنی درې او خغه ټګیره پرې د مسواک سپین پټکې و سپین جامې کته د خلکو مولوی سیبونه زمانه نوم بدل کزه پټکره ته مولوی سیب امیر سیب د دې نوم نه غب شپ جوړ کړی دی امیر سیب معمولی خبره ده امیر چاته وای چې د مسلمانانو مشریا په jihad کې یا خلیفہ د مسلمانانو امیر المؤمنین او منګه هر سړی څه شه دی امیر څه چې بلار سو ګیر امیر څه بلار ګیر ولرونی مولوی څه مفتی څه ته به چې د غب شپ جوړ کړي زه په خپل دنیا دي سي سره میان پیژنم خلکو ته مولوی څه وای خلکو ته امیر څه وای خلکو ته مفتی څه وای او غریبانو لیس نه ورسي ودلته نه یې په کار ده علم هغه علم دی چې هغه قرآن او حدیث معلومي
عالم هغه عالم دی چې مشران علما دا وایي چې او دا څه دی دا عالم دی. امام مالک رحم الله سوی وایي چې مدینه مسجد نبوي کې زده هغه پوری درسونو ته نیم ناس چې سو پوری د مدینه مشران او یا علما د فتوا نه ورکړي چې او امام مالک چې د تکړه سړی دی درس کوي شو کسانو او یا کسانو اجازه ورکړه وغت مشران علما او زمونږ کلی خواچار دی او زمونږ ملک خواچار دی زمونږ علاقې خواچار دی ورځو در شروع کوه تاسو شي شوي شیخ القرآن او شیخ الحدیث او شیخ الکل لړ په کې دا اصطلاح چلیږي شیخ الکل د هر شي شیخ دی الله نه یره پکارت د علم دومره سپک نه دی چې هر سړی مونږ یې نو بس وایي دا مولا دی. خلق الله السماوات والأرض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه په حق سره. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین یقینا بدی کې خامخا نخد د پاره د مؤمنانو. اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة والولا غچ وحی کی تا ته د کتاب نه او پابندی کو د منځ د دې سره مصیبتونه کمی قرآن ته چې توجه ستړي شي او مونږ کې نو مصیبتونه بس شي مصیبتونه به ختم شي او آسان بشي. رسول صلی الله علیه وسلم بلال ته سوي ارحنا بها یا بلال د بانګو چې قامت دو بس دا مونږ یو سوره کاتو ګد سره لګ دي شي یخ مصیبتونو د کمیدو یو وجه ده چې سړی څه کوي مونږ کوي چې کله د باندې مصیبتونه ډیر شي دوه رکعات مونږ کوي کنه الله به ټول مصیبتونه حل کوي. واقم الصلاه پابندی کو د منځه. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر یقینا مزمن کید به حیاین او د ناروا کارونه. در الله خبره الله به خبره کې شک شتي نشتی خو ډیر خلک د سری چې موزونه کوي او فحاشي کوي موز نه دی د الله به خبره کې خو شک نشتی کنه. الله وی چې څوک موز کوي دی به د ناروا کارونو نه بچ ساتل کی خو سړی موز کوي او دغه سره سره ناروا کارونه کوي او فحاشي کوي دلیل به دی باندې چې سړی د موز نه دی د په منځ کې کمې کړه موږ برابر و دی به د ګناهونو نه بچ کړي. ولا ذکر الله اکبر او خامخا یادول د الله ډیر لوی دی. والله يعلم ما تصنعون او الله بوی باغس چې تاسو یې کوي. او دې چې الله سبحانه وتعالى د اهل کتاب سره د بحث مباحثه آداب بیانوي. الله اکبر اشاره به کې دی ته ده چې تاسو به هجرت کوئ. نو هجرت چې چرته به ځئ حبشه ته. حبشه کې به تاسو سره څوک ملوي يهوديانو که نصارو به تاسو سره ملوي نو تاسو سره به بحثونه کوي. نو د بحث کولو طریقه دا دی زده کوي. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن او بس مکوې د کتاب سره مگر باغ طریقه چې هغه خسته ده. الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظلم کړي دي دا وینا یعنی کوم چې بګي زديان دي اسلام نه مني جزیه ورکول نه انکار کوي دا غوي سره سختی سره سختی دا غوي سره جایز ده. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم او چې ایمان راوړې دې مونږ په سچ نازل کړې شوی دې مونږ ته او نازل کړې شوی دې تاسو ته. وإلهنا وإلهكم واحد او لایق د بندګۍ زمونږ او لایق د بندګۍ تاسو یو دې. ونحن له مسلمون او مونږ غته تابعدار یو. الله اکبر. د مسلمانانو انصاف چې د بل چا په دین کې چې کوم حق نه غم مني او سی ویل دا الله وی تاسو ته وای چې مونږ ایمان راوړل په خپل کتاب او تاسو په کتابو ایمان راوړو. ګوره دا بس خلک څه کوي یعنی د یو کسره دشمنی نو په دشمنی کې دومره جوړ لړ شي کاغه چې ته حق بیانې نه حق ولم نه مني. ولی د حق نه ولین کار کوي چې پلانې وای ته دې ته وګوره
چې چا سره حق منه دي چې الله وی دغه ته وای اهل کتاب ته ګوره چې تاسو سره چې کوم حق دی هغه منګه منو زمونږ استاد معبود یو دی او موږ هم دغه الله ته تابعدار یو وكذلك أنزلنا إليك الكتاب او دغه شان نازل کړي دې مونږ ته کتاب یعنی څنګه چې مخکینی پیغمبرانو ما کتابونه نازل کړي نه پیغمبر دغه شان ما بتابنیم کتاب نازل کړي فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ناکسان چې ورکړي دې مونږه غوي ته کتاب ایمان راوړي بدی باندې ومن هؤلاء من يؤمن به او د دې کسانو ناغه سوق دي چې ایمان لري بدی قران د دې کسانو سوق مکی ولا الله وی دي سینه د قران سوق نه مانی اهل کتابو کې دي خلک شته الله یمني فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به مکی بني مشرکین کوم دي چې جواب به ایمان راوړي ټول خلک څه کافرانو خو نه دي وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون او انکار نه کوي هدایتونو زمنګ نه مگر کافران وصلی الله سبحانه وتعالى د قرآن او د پیغمبر رښتینواله بیانوي وما كنت تتلو من قبله من كتاب او نویت چتال وستل مخید دین س کتاب ولا تخطو بيمينك او ندلی کله کتاب او ندلی کله تا کتاب بخیلاس خپل سرا اذا لرتاب المبطلون نبدغ وخبخ مخا شکر و باطل برستو یعنی پیغمبر دی مشرکین لپاره چې بدی خبره کې سوچو کی چې دی پیغمبر ته د وحی دراتو نه مخکې د کتاب نه دی لوستل او نه چې د بخیل اسماني لیکل کړي نو چې نه لوستل کړي نه لیکل کړي د کوم ځینې د کتاب جوړ کو د کوم ځینې د وحی بیا رااله د کوم ځینې د کتاب جوړ شو الله کدي شی به بخامخ دوی په شک اوس په شک دي نه او چې پیغمبر سره لیکل ول ورته ولوسل ورته بیا به دوی شک څنګه بل هو آیات بینات بلکې دا قران آیتونه دي ښکاره لتذكري سبحان الله ده شرف ته او صغر شرف ته في صدور الذين اوتوا العلم فسینو دا کسانو کې چې ورکړې شوی د ورته علم الله اکبر الله دا قران ښکارا ایتونه دي د اسلام د دین پسینو دا کسانو کې پروت ته چې الله ول علم ورکړي په هر دور کې الله د سړو پسینو کې د علم ساتلې په هر دور کې الله د سړو په سینو کې د قران ساتلې د حدیث به کې ساتلې د دین غټه سینه چې تاسو ته معلومه ده چې دنه به د الله کتاب پروتي دنه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري پرتی څو غټه سینه ده ځکه حدیث کې راځي چې په دې شي سړی باندې ور حرام دي چې هغه په سینه کې دنه دین پروتي د الله کلام پکې پروتي څنګه به الله د سړی سیزي او جهنم ته به گزاري او په سینه کې څه پروت دی پسینه کې قران پروت وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون او انکار نکي دایتونو زمنګ مگر ظالمان وقالوا لولا انزل عليه آية من ربه او ويدي ولنا نازلي بد باندې معجزات طرف دربنا قسم مطالبه وي دا وي قلت ورتوا پیغمبر انما الآيات عند الله يقينا معجزات الله باختيار كدي وانما انا نذير مبين او يقينا زير وركون كاريما اولم يكفيهم اي ندك في دويلرا ان انزلنا عليك الكتاب دا خبرات يقينا من نازل کړه دې پتا باندې کتاب یتلا علیهم لوستلکی بدوی بانی الله بل دوی سم معجزه غواړي دا قران کافی نه دی څنګه عجیب معجزه ده څنګه ناشنا معجزه ده چې دوی مقابله نشي کولای دوی منی چې د عام خبرې نه دي نو بل شي معجزه به دوی غواړي
ان فی ذلک لرحمه یقینا بدیک خامخا رحمت دے وذکر و نصیحت لقوم یؤمنون د پاره د قوم چې ایمان لري. د رسول سلام د رښتینوالي او د حقانیت بل دلیل دی چې الله به بخپله گواہی کوي. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا و کافی دی الله پمن زما او پمن تاسو کې گواه. يعلم ما في السماوات والارض پوی باغس چې پاسمانونو زمکه کې دي. والذین آمنوا بالباطل او کسان چې ایمان راوړل دي په باطل معبودانو ایمان دي. وكفروا بالله وانكار کړي د الله نه اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دوی تاوان والدي. ويستعجلونك بالعذاب او پتا دې سره غواړي دوی ستان عذاب. ولولا اجل مسمى او کچرته نو یو نیټه مقرره. خبره ټوله د نیټه ده کنه. مشرکان خو قمقلا دي د خو نه ګوري چې نیټه د خو را ولا عذاب. الله دې خبرې نیټه ده او کدا نیټه نه وي لجاءهم العذاب نور غلب دوی ته عذاب. ولا ياتينه بغته او خام خراب شدوی تناسفي وهم لا يشعرون دوی بنبوي. يستعجلونك بالعذاب فتا دې سره غواړي دوی ستان عذاب. خکه دنیا کې او عذاب ملاو نشو دوی په تعدی کوي خو الله نه دی لیکلی دوی په قسمت کې چې په دنیا کې به دوی ته ملاويږي عذاب. الله جهنم خو چرته تل نه دی. وان جهنم لمحيطه بالكافرين او یقینا جهنم خامخار غیرون کې دی کافرانو لره. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم فكما ورچ پټ بکی دوی لره عذاب د بر طرف د دوی نه. ومن تحت ارجلهم او دلاندې د خپو د دوی نه. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون او وي بورتا وسكي سزا دا عملونو چې تاسو وکول. يا عبادي الذين آمنوا اے بندگانو زما کسانو چې ایمان راوړې دي. د مشرکانو د معبود مثال مخکې الله د سسره ورکو جولا سره. خدا خبر خو به ته بیانې کنه چې بیانې او کمزور مشرکان به دي پریدي سه ها نه به دي پریدي شړی به دي الله لار خي. او یا ایمان والو ان ارضي واسعه یقینا زمکا زما پراخده فایا فعبدون نو خاص مال ربندگیو کوي. لار شي هجرت کوي زمکه و فراخ زمکه د سبانه نشو چې زمونږ ځکه څوک نه مني چې کم ځکه تاسو دین ته نه پریدي نه غزيبه پریدي. کافرانو ملک دي په دې ټیم کې پتا باندې هجرت لازمي کی چې کله خپل دین نشي راخاره کول خپل بندګي نشي کول. دا شپ په خپل علاقه کې کوي په کور کې د څوک دینداری ته نه پریدي په خپل علاقه کې دي نه پریدي ته مجبور کړي په ګناونو باندې الله په نافرمانی باندې د غزيبه وته پریدي. ان ارضي واسعه فراخ زمکه الله یبزما بندگی کوي. مسلمانانو اولنې هجرت چرته وکړو حبشه ته وکړو. دا په اسلام کې اولنې هجرت به د حبشه بادشاہ دغه نجاشي ډیر متاثر شو دغه نه دغه سره ډیر مرسته وکړه به مسلمان شو. دومره خیر ول انسانو رسول سم به دغه جنازم کړي و مدینه کې رسول سم او چې کله هغه مړ شو رسول ته خبر راغی نو رسول سم وینن ستاسو یو نیک رور مړ شوی دی وي حبشه کې نجاشي مړ نو رسول سم غیبانه جنازه دغه کړي. خوس که څوک دا وي چې الله ته کوم ته چې زمکه پراخه دوزي حکومت چې ته مړ شو نو بیا په هجرت کې خود دې مرګ یې رمشتي کنه الله وینه دغه نه مېریږي. كل نفس ذائقة الموت هر سا ولا سکون کې د مرګ دې دغه خبره هجرت پورې نه تړلې شي.
دغه بهر چا باندې راځي مرګ یوازې په هجرت کې نه دی ثم الینا ترجعون بیا بخاص من تر وبس کیږي تاسو والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه کړي دي نیک لنبوئنهم من الجنة غرفا خامخازی بورکو منگ دوی تا د جنتنا کمری تجری من تحت الانهار چی بیگی بلاند داغین ولی خالدین فی همیش بی باغی کی نعم اجر العاملین خاجر دے دا عمل کون کو دا جنت اللہ دی منتم نصیب کی و دا ہجرت تا پار دو خبری لازم دی هجرت دي سنه بس ورو دانګه دو خبرې دي الذين صبروا على ربهم يتوكلون هغه کسان دي چې صبر کړي دي او پر خپل باندې ځان سپاري لازم دي دا خبره صبر خو بکې کې غټ سفر د پروت ته د ناشنا علاقې التزام زول او دغه سره د کېده هم ګران کار دي نو صبر په پکاري او دغه سره بس پکاري الله باندې توکل الله د بزن وسپاري تاریخ رواله د مسلمانانو چې کوم هجرتونه کړي څومره سختي او د تیری شي ملو شي د بده هجرت کې څومره سختي تیری کړي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل د هجرت په سفر کې څومره سختي هغه ته ملو شي د هجرت آسان کار نه دی ګوره هجرت ډېر ګران کار دی خو اوس کې چې په ځل کې دا سوچ راشي او شیطان دا وسوسې سړي دا چې کومه هجرت وکړو دا کور بچا ته پریدو د کاروبار او د پیسې او د دنیا دا خو یو سره ختم شونه دا موږ څه کوو الله جواب کوي وكأي من دابة لا تحمل رزقها او ډیر د حیواناتنا نه پورته کوي زره خپل رزق دې شتي ګره نشته الله خپل رزق وسره وي نشته دیسی ساروی خډیر دي دیسی زناور چې هغه سره خپل رزق هغه نه ګرځي او الله يرزقها واياكم الله رزق ورکي هغه ته او تاسو ته دا چنچنی دا مرغان رسول سموي سار چیزي نسنګ جي خېټه خالی نهر لاړش او ماخام چې راځي نو خېټه ډکی مرغان ماړه راشي نو دوی به کومه کمپنی کې کار کوي ها اچھا کومه کمپنی کې او دا کوتري به کومه کمپنی کې کومه شریکې د سعودي عرب وزیر کړه دوبي وزیر الله رزق ورکړي زمونږ نه دغه خېږي موږ د لوګي نه مړ شو دغه په الله باندې یقین دي دا میخه چې تا کرا ولاړ او دا غوا چې تا کرا ولاړ دا کوم څه مزدوري لږي الله د ته مسخر کړي ته کمرو کچو غوا خول راوړي او منډه وي او کته جو برسي در الله طاقت ته نو چې دې زناور له ورکی او دې سارول ورکی طالب نه درکې الله باندې یقین مضبوط ساتي لوګي نه څوک مړ شي زموږ په خلکو کې وایم عام نه زموږ په خلکو کې چې څوک مرید لوګي نه مړلې اسی بس مونږه غم راغسته کته وبرو سحر او ماخه بدغم دې شبکی غټ رب دې هغه باندې یقین ساتي ځکه د سلف په وخت کې چا دې وبدو په مخ کې دا خبره وکړه د بدوان چې ایمان وروړي به سم ایمانی کې سادهګان دي کنه دا باندې وله نه چاو یروي وړګران شي دي او ښا وی بیا پلانې شي ښا اصل ته څه ښا دي جوړ کړی یعنی زه غواړم چې تاسو سره په دې غم کې شریک شي سوې چیرې دا خو بد شي ویډیو دا به څنګه سجل کوو نه دا خو زموږ ځانه تنخواګانی کمی دی دې قسمه باسته شروع کی هغه ضرور دی باسونو کې دی نه ما سره لوس کړي چې به بندگی کوم هغه سره لوس کړي چې به رزق در کوم زه خپل لوس غم راغسته ما خپل لوس خلاف ورزي نه کوي څوک یادای الله یادای ما سره لوس کړي چې به ستا بندگی کوم هغه سره لوس کړي چې به رزق در کوم هغه د خپل لوس خلاف ورزي نه کوي زه د خپل لوس غم راغسته مې چې دا سر ته ورسو
ته اوس ماته چې ما سره بدی کې بس شروع ک ګرانیږي او ک ارزانیږي مال به راکې لوز رب العالمین کړي دلته سوخ کې حالات دي شو په دې ملک کې مزدوریان لګي کمی شو راځي حالات خودي سره راځي په ملکونو باندې د وتلک الايام نداولها بین الناس د ورځ لاړې رډې سيو شاخونی بل دا مونږ ګوره زمونږ دومره سوچي څومره چې مونږ په کور کې دنه نشو نو زمونږ وړو کې اونته کې سوچ ته دي دروازې نه بهر ته نه وسی د ملکونه بچایان عالمی منډای د عالمی تجارتونو د غټي قصې دي چې هغه ته زموږ استاد سوچ نه زی زموږ استاد سوچ خودي ته زی لکه دا ولې ټیلیګرام کوی نه دا ولې ته ظلم روان دي ټیلیګرام شو دیو زدي نه خبر چې عالمی منډای چرته شتي الته چې تسری ټول دي څه قوانین دي نه دي نه خبر خو دې غم راغسته بس دا سجل شو دا ولې نه دا دې حالات سره بسکه ځم عادت کې یو شخونی کنه حالات اب معمولی اصول دي چې مزدوری کم شو نو دې بازو چې په الله باندې یقین کمزور دي نو داسې خبرې وکړي چې سړی په خله راوستي نشي الله نه امیدي راخکارک او الله دې ځکوي او یو ګوره په دې حیواناتو کې په دې سارو کې دنیا ساروي دي چې ځان سره رزق نه ګرځي خو زه او رزق ورکوم کنه وهو السميع العليم وغاوريدن کې پوده سليمان عليه السلام دریاب په غاړه ناسو دریاب په غاړه ناسو یو د وبو یو ساروي براتو یو حیوان د وبو بهر ته بلی سره وته دی و چې د سشي بدن سره وازو کته بلار بیا برابر سليمان عليه السلام ودرو ته سکی چیرته وړي ناغو ته وی جیوی دی وبوت یو ساروی یو حیوان لیدل جګه دی دریاب نه دی او کتن خته دی الله زبې ډیوټي لګولم چې دله د خوراک وړ راوړه زوی بری ډیوټي باندې الله لګولم ځکه چې چلته هغه جون پاتې دی مړ خو نه دی کنه او د وبون راوته نشي نو چې راوته نشي نه الله وی چې سو پرې د جون دی نو توله ده خوراک وړ راوړه نو تب ځای کوي په دریاب کې هغه زناور ته خوراک ملوي د بل زناور په واسطه ولېږي او ته دومره غټ انسان او به چې الله د بندگی کې او مسلمان او بغد ایمان وروړ تاب ځای کوي طالب رزق نه درکې او زموږ د ایمانونو کمزوري شوی دي کنه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض او کچرته تپوس کی تر دوینا چې چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه وسخر الشمس والقمر او تابع کړی دي نور او سپومې لا یقولن الله نخامخا وی بدوی الله فانا يؤفكون نو کم طرف تاړول کیږي دوی د الله نه الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله پراخ کوي رزق هغه چاله چې وی غواړي د بندگانو خپلونه او کمیا غلره دې سره د ظلم مطمئن شو کنه ها ځکه چې مؤمن سره په دې مطمئن کی الله پراخي الله کمي نو چې ستاده کم دی الله غختلی او چې ستاده پراخه دی چا غختلی الله غختلی په ظلم مطمئن شو عرش ول رب فسری ته هم ټول غاړه خو دي کنه نه بس زمنګ د پاره حدیث کې درجه رسول سم سوی وی الله خپويږي چې چا سره غریبي خده او د چا سره مالداري خده ستاسو د مالدار کېدو کې به خیر نه او یا به ستاسو غریب کېدو کې نقصان یو نیم سره به غریبۍ کې د الله بندگی کوي خیالم دې خبرې ته چې غریب الله یادې او چې دې مسخون ته کې شي نعمتونه ډیر شي به ته الله یریش نو دې خلکو د بار غریبي خده کنه زموږ د خلکو کې دې شتنه 2 روپۍ وسره شي به څه کوي بیا خپې پری دې په سر رواني بیا په سر روان شي نو دې سړي سره غریبي خنوه غریبي سره خو دې الله بندگی خو کوله کنه خباس خلک دې شي دي چې هغه غریبانان شي نو خرابي بیا کفریه خبري شروع کې والله جزري دله موزدي سي او کنزري کوي دین ته او قسمت ته او نصیب ته چې مالداري سيټي طبيعت برابرۍ نبي د عبادت هم کوي د سره وسخه شو سره مالداري خد الله حکیم بچا دی چې چاله سور کړی دغه مناسب ور کړی ان الله بكل شيء عليم یقینا الله بارش باندې بوده ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء
او کتپوسو کی تدوینا چی چارا ورولی دی دا اسمان نوب فاحیا فی الارض بعد موتیا نرجول دی کڑی دا باغی سرزمک ورسو دا وچوالی دا غینا لیقولن اللہ نخام خادوی بوی اللہ قل الحمدللہ ویطول صفتنا دا کمال اللہ لردی یعنی چې ټول کارونه الله کوي نو بیا ټول ته کمال صفاتونه هم به دغه د پاره دي بل اکثرهم لا يعقلون بلکې ډېر د دوی نه عقل نه لري د هجرت خبره وشو نو هجرت څه ته وایي د یو ځینه بل ځای ته تله دار کفر نه دار الایمان دار الاسلام ته تله نو دا خو وړوکی انتقال لکه یو ځینه بل ځای ته الله اوس غټ انتقال ذکر کوي د دنیا نه آخرت ته هم تله دی وایي وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب او ندی دا ژوند د دنیا مگر تماشه دا ولوب دي والله لازم چې تماشه ولوب دي لوب په نمونو لوب دي یو سړی به تاسو سره نشي خندا او مزاق او راش او درش او غټ قصي एकदम ټلیفون نه السلام علیکم سلام شي مړ خبره ختم شي سبا به جنازه راش ما خامې جنازه راش تماشه دي ته وي نه एकदम هغه میله لګیدلی سره لګیدلی کنه چې و ختم شي غار شغل لیټونه او شور شغرب او غار एकदम شي ختم شي به چې ته په میله باندې ورشي دي شړ میدان پروتي اگن بلا خلکو گذر کړی او خو دې خو نور هر څه ختم شي تډیر چې ویلګه میله وي وخت ختم شي بیا را شوی لونی د میلې ته راتلو ټیم دی دې سړي غجونم د قشان شي یعنی تبه حیرش اپرون چې ما سره واغه وکنه یو وقوي اوس کوم چې اوس قبر کې د نه پروت او دا جون چې ختمي کې ډیر وخت پکې نه لګي خو دوه ټکی پکاري پلانې مړ دی بس دغه دوه ټکی پکاري ډیر سنې غوړي ګوره پلانې مړ دی یا پلانې مړ شو د دې مړ شو ټکی سره غټي قصي دبدبا رعب حسن مالداری نسب بچی خزا پیسې طاقت چې سدي هغه ټول سره ختم شي دې ټکی سره مړ شو دا لوبي نه دي تماشه نه ده د چا په لاس نه دراغلي په دې کې ماته اوس یو قصه مورول وکړي دي چې تاسو یاد او به بره تو کوم ډیر د عبرت قصه ده یو الک یو جنې ولید نو مین شو په بری جنې باندې څه شو مین شو لړ پلار ته وی پلار یو جنې ملي دل ډیر خولي ده مال به ونه غواړي سید لړ به شوګر خو چې زه اول وینم ځکه چې د دې زره سره لړ شمو خبرو کو جنې ما نه لیدلی نو اول بدل زه جنې غوړه کوم سید چلاړو پلاری جنې ولید نو د پلاری خوښه شو ناغه ته وی ته دې شکارو کې چې ته لاس راکاګه ته وډکې او دا جنې به زه وغواړم د دوانو جنگ شوی دی یو بل ته بدی ردی ویری تانی د کېستله او به تاندار سے یو شي جل او د قصه ده ته دې ظالم تو ګورو جنې ما خو کړی وو دې مسیب خبرې لبوته قبضه بي دی چي هغه ظالمانو نزانم شرمولې دی جنې د پر تاسو د کار کې د اخر ما تو خې د سبلا ده اجي تاندار سے جنې ولې دی دغه په مین شو ناغه پلار ته وی چې ته غږونه کی او غالک ته وی زور کیږي ټوډ کاله کې طلب راغله واده کوم حکومتي شړې سره د قسمه خيسته جنې مزه کوي سنه زور خو زما شتي کې تاسو خو سي اسی کدوانی یو جنگ درو منځ کې وخته وزیر صاحب خبر شو چې تاندار صاحب کارونه مارونه پرې خو دی په جنگ کې اړم دي څه جنگ دی لکه څه جاخلي جوړ کړي وې دا جنې دا زه ته چې زما سره لایق ته د دوړن خدي وې زکو او ته الله په شرمونو شرمو دی جنې د پر تاسو غټو کسانو ځان شرموله دا خو ما ته خو د سبلا ده اته هغه کتل یا به منشه چې څنګه هغه جنې د منشه وي چې غږ وانه ورمزي چې د نه غدار باندې زه وزیر موږ سره دي جنکه خونک توسي جنگ د سلور منځ کې وخته بچا سي په انتظار دي چې وزیر صاحب ناراضي مصروف بده جوړ شي جله ورغله سب جاخم جوړ کړ
بچا سوي د قصره جنید خولي جنید زم چې زبه غواړم دوی نظم او ته الله مو شرمو ته ځان ته وګوره وزیر او ته پرې د خبرې خون کوي او ته ځان ته وګوره ته دغه د تڼداري ته پرې د خون کوي ته سپینګیره سړی جنید لپاره جنگ کې اخر د ماته هم غوډه سبلا ده اجي بچا سی وګورئ بچا سی په مینش دغه په مخ کې بچا خبره کړې بچا سی وګورئ چې په منټ ته ضرورت نشته خو دغه لار دوزي خدا جنې دومره خېستو چې لکه دوی د بچا سی په احترام ونه کو دغه سره خبره ورانه کړه پدې کې جنې را لوي ګوره ځنه خمخلم مجوړوي ګریوان ته لاس ماچوي زه منډي کما تاسو په ما به راځي چې چا زونی ومه مزداغه شو او دا ډیره خولي فیصله شو دي سی بوک او جنې منډي ګړو دی بشروان بچا سی بغړ ځان منډي وي وزیر سی منډي تھانهدار ځان منډي اسپینګیره ځان منډي غالک ځان ګرم ګرم کی پمنس کې یو کندراله چې دوی ته پته نو چې دلته کندر نو دا جنې دې کندې نه وړه د ټول بکی ولید جنې ته به سره کار کو چې چا پلاس نور د خاصیو گیم دی او دې تسوي ز دنیا ما در چا خپل شی روزه پورې نیم دا داخله غلیونی به ما پورې ختی یو وی زما د بل وی زما زری چانه ما دغه شان خلک به ما بشرازي او د کندې تولیږي د قبر دی او زه دې بیا خورم نو بل بیا دوک کو نو بیا رب شاګر ازین هغه د کندې ته گزار کوم نو بیا خو بل دوک کو په دې دنیا ما دوک کېږي دا ټول تماشه ده ټول لوبي دي ذکر الله سوي ګوره دې خبرې ته وکړي وان الدار الاخره لهي الحيوان او یقینا کور رستنه خامخا پور ژوند لو كانوا يعلمون کچری دوی پوی دې الله دې مونږ ته کور نصیب کړي فاذا ركبوا في الفلك نو هر کله چې سوار شي دوی په کشته کې دعوا الله مخلصين له الدين دعا غواړي د الله نه خالص کون کی غل رب لنا فلما نجاهم الى البر نو هر کله چې بچ کی دوی لره وچیتا اذا هم یشرکون نو دغه وخت کې بیا دوی شرک کوي د الله سره پکشته کې صرف الله د چي وي او چې الله بچ کی بیا خپل شرک تر واپس ليكفروا بما آتيناهم انجام داشي چې انکارو کی پاغس چې ورکړې دې مونږ دوی ته وليتمتعوا او د دې لپاره چې مزي واخلي فسوف يعلمون نذر د چې په بشي دوی عام دنیا باندې به عربو حمله کوله بخاوه کې د رسول سم د نبوت نمخ کې دی عربو کې جنگونه عام چلیدو خدای الله دې کور ته بچا سنوي په وخت کې وتم چا سنوي دومره عزت الله دې کور لور کړو الله وی ګوره چې هغه وخت کې متا سول عزت تر کړو پتا څه حمله نه کړې نو پدې د دې کور ولا د دې کور پر رب باندې ایمان ولې نه راوړي بیا چې دومره عزتونه تاسو در کړې دې کور دراس اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا اي نګوري دوی چې یقینا منګه ګرځولې ده حرم امن والا ويتخطف الناس من حولهم او تختولکی خلق غیر چاپیران د دوینا غیر چاپیر غټ جنگونه روان دي دوی دي خبر اف بالباطل يؤمنون اي په باطل باندې ایمان لري دوی وبنعمت الله يكفرون او د نعمت الله ناشکری کوي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او سوق د لوی ظالم دا غچانا چې جوړي په الله باندې درو او كذب بالحق لما جاء یا دروغ جنګني حق لره هر کله چراغي غته اليس في جهنم مثوى للكافرين اي نشتي په جهنم کې زید اوسېدو کافرانو لره د هجرت طرف ته الله ترغیب ورکو د رسولو ایتونه کې چې موږ اوسوي د ایمان طرف ته ترغیب ورکو نو په دې هر څه کې کوشش او مهنت لګي کنه اخرت چې ګټي مهنت پکار دي هجرت چې کې د پر څه پکار دي
مهنت پکار دی jihad چې کې دغه لپاره څه پکار دی مهنت پکار دی الله سوي والذین جاهدوا فینا او کسان چې ځان کړي پر رضا کولو زمون کې ځان وکړو نور کړهو څه شي هجرت ته وګوره او جنت ګټلو د پاره دی دغه ته وګوره دی جهادونو ته وګوره الله باندې ایمان د الله پیغمبر باندې ایمان به د حق دفاع کول د باطل خلاف ودرېد د ځان کړهول دي کنه الله وی څوک چې ځان کړي زمونږ د رضا د پاره لنهدینهم سبلنا وبخایو غویت لاري زمونږ وإن الله لمع المحسنين او یقینا الله خامخا ملګری دی د خیسته عمل کوونکو الله یې موږ بوله د دې کړهو بدله ورکو د کړهو بدله څه ده لاري وته خو خپلې نیغ لاري د هدایت لاري د جنت لاري دا وته خو دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د سوره الروم نه شروع کو الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول باندې خپل خصوصي رحم وکي او الله سبحانه وتعالى موږ په قران او حديث باندې پوکي هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.